دې لپاره چې مونږ دغه زده کړه دوامداره شي، نو هغه شیان چې مونږ زده کړي دي هغه نورو ته تدریس کړئ، له نورو سره یې شریک کړئ. کوم شیان چې تاسو یو ځلې تدریس کړئ له نورو سره شریک کړئ، هغه تر ډیره یې تاسو په ذهن کې پاتې کیږي. که تاسو یو شی راټکوئ هغه تر یو وخته پورې سړي په ذهن کې وي، خو بیا ذهن نه وځي. خو کوم شیان چې بیا تاسو نورو ته تدریس کوئ هغه تر ډیره په ذهن کې پاتې کیږي. بل کله چې تاسو نورو ته تدریس کوئ نو سړی کوشش کوي چې منابع وګوري، معلومات خپل دقیق کړي. څومره چې خپل معلومات دقیق شول او یا پلټنه وشوله، نو هغې په څنګ کې ته کولی شې چې نور جالب شیان یا نوي شیان چې دي هغه یې تا مخې ته راشي او یې تا په معلوماتو کې اضافه وشي. بل کوم شیان چې تدریسوي هغه په خپل ژوند کې عملي کړه. که عملي نشي نو دغه زده کړه چې دی دا کومه خاصه فایده نه لري. او موږ سره جدي ستونزه هم همدغه دی چې که موږ په هر رشته ویلی دی، په هغې رشتې کس چې دی موږ سره هغه یو څه خوار دی. خوار په دې چې مثلا که طب ویلی دی، هغه ګوره طب پسې خلک کوشش کوي چې هغه ته کامیاب شي، یا کورنۍ کې پلارونه ورونه کوشش کوي چې ما اولاد طب ولولي، ځکه طب فاکولته چې دی. خو تاسو به ډاکټر لیدلی وي چې هغه بیا یو چا ته وایي ما ته خو یو وظیفه پیدا کړه، یا په دغه رشتې کې چې دی ولاکه خوند وي. یا تاسو انجینر وګورئ چې هغه بیکوره وي، یا تاسو د زراعت یو متخصص وګورئ چې هغه نه خپل کوم باغ لري، نه چې دی کوم ځمکه لري، او نه چې دی کوم خاص تولید یا ګټه له ځمکې څخه اخیستلی شي. یا یو کس دی آی ټي لوستلی دی، 4 کاله په آی ټي باندې تیر کړي دي، خو هغه بیا بیچاره چې دی نه ویب سایټ جوړولی شي، نه په کوډینګ باندې پوهیږي. هغه حتی هغه مروجه سافټویرز اپلیکیشن چې دي هغې سره ډېرې زیاته بلدتیا نه لري. سړی حیران شي چې انډیواله ته دومره تکلیف 4 کاله وویسته، نو څه ګټه یې درته وکړله. نو تاسو به یو بل کس وګورئ چې هغه بی بي ای کوي، ام بي ای کوي، ماسټري کړی دی، او هغه چې دی کاروبار نه لري. نو همدلته کورنیو ته پوښتنه پیدا کېږي چې وانډیواله ما خو تا باندې سبق ولوسته، تا باندې مې کوشش وکړ، تا فیس مې ورکړی، تا مصارف مې ورکړ، خارج ته مې ولېږلې، داخل کې بهترین پوهنتون کې مې ته شامل کړلې، خو بیا هم ته ونه توانېدلې چې خپل ژوند جوړ کړې یا چې دی د کورنۍ ژوند بهتره کړې. نو په افغانستان غوندې هیوادونو، پاکستان غوندې هیوادونو کې یو کس تعلیم یافته کس هغه یوازې د خپل ځان لپاره مسؤل نه دی، هغه د خپل کورنۍ لپاره مسؤل دی، د خپل کوڅې لپاره مسؤل دی، د خپل کلي لپاره مسؤل دی، او په کل کې د خپل هیواد لپاره مسؤل دی. بیا دلته موږ ټول کوشش دا وي چې څنګه له ملک نه وتښتو او بیا بل ځای کې کار وکړو، او بیا کور ته بانې جوړ کړو چې والا دلته ژوند ډېر زیات سخت دی، ټکسونه دي، مالیې دي، موږ دلته خپل ځان نشو چلولی، نو تاسو به څه رقم وچلوو، تاسو څه شی در ولیږو.